سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګرو په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ او صحتمند وئ. دوستانو زه یم هلال خوستی د هلال ټکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ملګرو تاسو ته د ډېره خوندوره په زړه پورې مهمې او معلوماتي ویډیو سره راغلی یم. دوستانو په نن ویډیو کې تاسو ته درښایم چې څنګه کولی شو چې د فیسبوک صفحې لپاره اډمین اضافه کړو یا څنګه د فیسبوک پیج لپاره اډمین اضافه کولی شو. دا چې اکثریت ملګري له دې ستونزو سره مخ وي هر کله چې دوی ته د کنټینټ مونټایزیشن فعال شي نو دوی بیا خارجي اډمین یا داخلي اډمین اضافه کول غواړي. نو انشاءالله دغه مکمل پروسس په همدې ویډیو کې تاسو ته وښیم چې څنګه موږ او تاسو یو اډمین اضافه کولی شو او څنګه اډمین ته دندې یعنې صلاحیتونه ورکولی شو. نو انشاءالله دغه معلومات په ټول همدې ویډیو کې تاسو ته ښایم. نو ملګرو مخکې له دې چې په ویډیو باندې فایل وکړم په ډېر مهربانۍ سره هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل آیکن هم باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي. نو ملګرو که ویډیو مو خوښ شو لازمي یو لایک در سره ورکړئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ ترڅو زموږ له معلوماتو څخه څه نه څه دوی هم ګټه واخلي. نو ملګرو په ویډیو باندې فایل کوو. ښه ملګرو زه د فیسبوک راخلاصوم او تاسو به هم فیسبوک راخلاص کړئ. نو ملګرو زه تاسو ته یو ځل خپل پروفایل وښیم. ملګرو دغه آیډي د یا د فیسبوک پیج ما تاسو لپاره تېره ویډیو کې جوړ کړی و چې څنګه موږ او تاسو د فیسبوک پیج جوړولی شو. نو که تاسو تر اوسه پورې د فیسبوک پیج نه وي جوړ کړی نو لومړي کمنټ کې هم لینک شته ویډیو لینک کولی شئ فیسبوک پیج جوړ کړئ او همدې ویډیو ډسکرپشن کې هم شته لینک کولی شئ تاسو لومړی ځان لپاره فیسبوک پیج جوړ کړئ معیاري پیج جوړ کړئ پروفیشنل پیج جوړ کړئ له هغې وروسته به تاسو اډمین اضافه کړئ. نو ملګرو دغه ټکنالوژي انفارمیشن فیسبوک په اړه ما مخکې تاسو ته په ویډیو کې ښودلې وه ویډیو لینک هم د ډسکرپشن کې شته هم د ویډیو ډسکرپشن کې شته کولی شئ لومړی ځان لپاره یو پروفیشنل پیج جوړ کړئ. نو ملګرو له هغې وروسته مهمه خبره نن ویډیو کې چې دا هغه موږ او تاسې پیج لپاره اډمین اضافه کوو. نو ملګرو وخت مننه نیسم په ویډیو باندې هم پیل کوو. راځه دوستانو پورته زما پروفایل تاسو ته ښکاري همدې باندې کلیک کوم. ملګرو دې باندې چې تاسو ته کلیک واخیسته لاندې به تاسو راشئ دلته به تاسو سیټینګ اینډ پرایوسي همدې بټن به تاسو کلیک واخلئ. دلته ملګرو تاسو بیا هم په سیټینګ بټن ورته کلیک واخلئ. ښه ملګرو دلته چې تاسو ته همدغه برخه راغله دلته په سرچ بار کې به تاسو ولیکئ پیج اکسس. ملګرو زه پیج اکسس ورته لیکم پیج اکسس. دوستانو دا مو چې هر کله ولیکل دغه جمله دلته تاسو ته د لومړۍ برخه راځي د کومه کی آپشن چې ورکړی همدغه به تاسو کلیک کړئ یعنې پیج اکسس. همدې نه ملګرو تاسو کلیک واخلئ او دلته ملګرو تاسو ته کوم اډمین چې په دې فیسبوک صفحه کې وي هغه هم دلته تاسو ته اوس ښکاري. دلته ملګرو زه په خپله اډمین یم دې صفحه کې اوس غواړم چې یو بل اډمین هم اضافه کړم. د دوستانو دې لپاره به تاسو ته دوه برخې راځي دلته یو پورته تاسو ته اډ نوي لیکلی او بل لاندې اډ نوي لیکلی. نو ملګرو دواړو برخو کې تاسو اډمین اضافه کولی شئ. نو ملګرو زه دې لپاره چې اډمین ته هم صلاحیتونه ورکړم او هم اډمین اضافه کړم د دې لپاره ملګرو تاسو ته دوهم چې دی پیپل ویت ټاسک اکسس یعنې کومو دندو ته د دی لاسرسی ولري. نو زه د لاندې اډ نیو باندې کلیک کوم. دې باندې دوستانو چې هر کله کلیک واخیسته دلته به تاسو لاندې نیکسټ بټن ورته کلیک واخلئ. اوس ملګرو تاسو به هغه کس آیډي یا د فیسبوک نوم پیدا کوئ کوم کس چې تاسو غواړئ دلته یې اډمین کړئ. نو ملګرو دلته به تاسو هغه نوم یا هغه آیډي به تاسو را پیدا کړئ. زه ملګرو یو نفر پیدا کوم باور افغان په نامه. دوستانو دغه نفر چې دی اوس غواړم چې دا نفر چې دی دا دوهم چې دی ملګرو تاسو ته ښکاري. دوستانو د دوهم نفر چې دی باور افغان لومړی نه د دوهم زه غواړم چې دا نفر خپل فیسبوک صفحې لپاره اډمین کړم. نو ملګرو دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دوستانو اوس تاسو کولی شئ دلته مختلف ټاسک یا مختلف دندې د اډمین لپاره وسپارئ. یعنې مطلب دا دی کولی شي چې صفحه کې ټول پلیټفارم وګوري او همداشانته ایډز هم وګوري ایډزونه په خپله باندې جوړ کړي او درېیم چې دی کانټینټ یعنې دی کانټینټ باید جوړ کړي کانټینټ باید مدیریت کړي او دلته تاسو ته لیکلي او بل کمیونټي اکټیویټي یعنې کمیونټي ګایډلاین کوم شرایط چې دی هغه باید دی قبول کړي او بل چې لاندې دی میسیج اینډ کال او دی دته باید د دې مسؤل وي چې دته ډایرکټ تاسو لپاره میسیج وکړي یعنې دا اډمین دغه دنده باید په دې صفحه کې ولري. نو ملګرو زه غواړم چې د ټولو دندې ورته ان کړم ترڅو دغه اډمین چې دی دا باید د ټولو دندو صلاحیت په خپله ولري. نو ملګرو دغه ما ټوله ان کړلی
او له هغې وروسته ملګرو تاسو خپله خوښه ده چې اډمین ته کوم صلاحیتونه ورکوئ، کومې دندې وظایف ورکوئ، هغه به دلته تاسو ورته انتخاب کړئ. دوستانو دا کار مو چې هر کله وکړل، له هغې وروسته لاندې ګیو اکسس همدې بټن به تاسو ورته کلیک وکړئ. اوس ملګرو د اډمین په اضافه کولو کې مهمه خبره همدغه ده چې موږ او تاسې باید د هغې آی ډي هغه نفر د فیسبوک پاسورډ باید هم دلته ولیکو تر څو په رسمي ډول د زموږ په پیج کې اډمین شي. نو ملګرو دغه پیج لپاره چې تاسو هر کله یو اډمین ټاکئ، مخکې له وړاندې تاسو په واتساپ یا مسنجر کې له هغوی څخه د پاسورډ غوښتنه وکړئ او تاسو ته به هغه پاسورډ درکړي او بیا به دلته تاسو هغه پاسورډ ولیکئ. که پاسورډ تاسو ور نه کړئ نو تاسو اډمین کولی نه شئ. نو ملګرو تاسو به د هغه نفر څخه د خپل د فیسبوک آی ډي پاسورډ راواخلئ او دلته به یې ولیکئ. نو ملګرو ما سره پاسورډ شته د باور افغان، همدغه پاسورډ به زه راواخلم، تر هغې به ویډیو سکیپ کړم. ښه ملګرو دا دی ما پاسورډ ورکړلو او دلته تاسو ته ښکاري چې هغې باور افغان چې کومه آی ډي وه هغې مربوطه پاسورډ به هم دلته ورکړ. دوستانو تاسو به د هغه نفر څخه د پاسورډ غوښتنه ورکړئ او دقیق پاسورډ به تاسو ته چې هر کله یې درکړو نو دلته به تاسو ورته پیسټ کړئ او وبه یې لیکئ. له هغې وروسته ملګرو تاسو چې پاسورډ دقیق ولیکلو لاندې به تاسو په کنفرم باندې ورته کلیک واخلئ. دوستانو کنفرم باندې چې هر کله کلیک واخیسته دلته ماته میسیج راکړلو چې یو پاسورډ واز انکریکټ، یعنی مطلب دغه پاسورډ چې دی دا صحیح نه دی. نو ملګرو زه غواړم چې دا پاسورډ سم ورکړم. ښه ملګرو په بښنه سره دا چې ما زیات کوشش وکړله او دلته زما پاسورډ چې دی بیخي یې نه اخلي او تقریبا څو ځله مې ټرای وکړلو شاید ماته دغه پاسورډ غلط ټایپ شوی وي، نو ملګرو یا غلط راکړل شوی وي، نو په همدې خاطر زما دغه کوم پاسورډ چې دی هیڅ کله نه اخلي. نو ملګرو تاسو کوشش وکړئ د هغه نفر څخه به دقیق پاسورډ را واخلئ او دلته به یې ولیکئ. که تاسو پاسورډ غلط وي تاسو ته به هر وخت دغه ایرر درکوي، لکه څه ډول چې ماته دغه ایرر راکړل دلته یې ماته لیکلی یور پاسورډ واز انکریکټ، دغه پاسورډ چې دی غلط دی. نو ملګرو تاسو په هر صورت چې وي دغه پاسورډ له هغه نفر څخه په ډیر دقیق ډول وغواړئ تر څو تاسو ته یې درکړي. نو ملګرو په هر صورت دغه پاسورډ چې تاسو ولیکله له هغې وروسته کنفرم باندې کلیک وکړئ او دغه اډمین به تاسو لپاره په دایمي ډول ثبت شي. نو ملګرو دغه د اډمین اضافه کولو طریقه وه چې موږ او تاسو څنګه اډمین اضافه کولی شو د فیسبوک صفحې لپاره. خو بدبختانه به ووایم چې ملګرو دغه زموږ اډمین ښه اضافه نه شو په دې خاطر چې زما دغه پاسورډ چې دی غلط دی. نو ملګرو تاسو کوشش وکړئ پاسورډ ورکړئ او تاسو اډمین اضافه کېږي. 100% تاسو ته دا اطمینان درکوم چې دغه اډمین به تاسو دلته اضافه کېږي. نو ملګرو دغه ویډیو که ویډیو مو خوښ شو لازمي یو لایک در سره ورکړئ او د نورو خوندورو ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نور د خدای په امان.